تیره زمانه کې یو سړی وفات شو او له دنیا څخه رحلت وکړ. نو کله چې شپه شوه د سړي زوی خوب ولیدو چې پلار یې په دوزخ کې دی، په اور کې سوځي، په لاسونو او پښو یې زنځیرونه دي، په ډېر بد حال کې دی. بله شپه یې بیا هم خوب ولیدو، خو دا ځل یې چې پلار ولیدو نو جنت کې و او ډېر خوشحاله و. زوی یې په خوب کې ترې پوښتنه وکړه چې ای پلار جانه، ما پرون خوب ولیدو چې ته په دوزخ کې وي، په اور کې سوځي، په پښو او لاسو کې دې زنځیرونه وي، خو نن دې چې ګورم ته په جنت کې یې، دا څه دی؟ پلار یې ورته وویل چې زویه، دا هر څه رښتیا او حقیقت و. کله چې نکیر او منکر زما څخه پوښتنې شروع کړې، ما یې ځوابونه ورنه کړل، ځکه پرون زه په دوزخ کې وم. زوی په حیرانتیا ترې پوښتنه وکړه چې دا څنګه خبره ده، بیا نن په جنت کې یې؟ پلار یې ځواب ورکړ، زویه، په کومه هدیره کې چې زه ښخ وم، یعنې په کومه هدیره کې چې زما قبر و، په هغه هدیره باندې یو نیک صالح سړی تېرېدو او په هدیره باندې یې 3 ځله د سوره اخلاص سورت سره، یعنې لومړی به یې بسم الله الرحمن الرحیم ویل او بیا به یې سوره اخلاص سورت وویلو. 3 ځله یې سوره اخلاص زموږ په هدیره باندې وویلو او ثواب یې په مړو پسې وبخلو. او کله چې الله جل جلاله د ثواب ویش کولو، نو کومه برخه چې زما پکې ورسېده، زه د هغې برخې په واسطه جنت ته لاړم. په بل روایت کې راغلی، چا چې 20 ځله د سوره اخلاص سورت وویلو، نو هغه ته به د 100 شهیدانو ثواب میلاو شي. او په بل روایت کې دی، چا چې سوره اخلاص سورت ډیر تلاوت کولو، نو هغه شخص به الله جل جلاله د دنیا له تکلیفو څخه وساتي، نیک صالح اولاد به الله جل جلاله ورکړي او هم به یې د هغې دنیا له تکلیفو څخه وساتي. قبر به یې ورته ستر شي او جنت الفردوس به یې نصیب شي، ځکه چې د دې سوره نوم سوره اخلاص دی، یعنی خلاصون. نو خبره دا ده مسلمانانو چې هر څومره مو له وسه پوره کېږي د سوره اخلاص سورت تلاوت کوئ، والله چې ډېرې ګټې لري.